د عمر فاروق رضی اللہ عنہ زمانہ کی اجماع رالا پدی خبر باندے چھ 3 طلاق پا یو ٹیم چاوا چول مغلظ دی خزا باین دا پا مغلظ و طلاق وہابیان وی رجعی طلاق دی شپی ریپور طلاق شی خبر ختمان شیخ حسن جان سے بخندل وی یو را تراغ ایما تیوی چی ما طلاقت چول مائی چی طلاق دے چی ولی تری طلاق ما سر حسلار نشت بلا ورزی وحابی ملاتت لی اغور طویلیو چی دا طلاق دے چول غصوی که سچلو یو سم غصر آغلی وکانا وی خب غصہ کی طلاق نواقی کی گی پروانا کی نو شیخ سے بیدر سی خندل وی ما تا بیر تراغی اویلی چی تا خو ما تا غلطه فتو را کړی وکړه ما ته یو مولا صاحب چې په غصو کې طلاق نه واقع کیږي نو د بخندل بیا لکه زناورا دا طلاق خلق په خندا کې چې په غصه کې شي ټوکو کې څوک طلاق او چې طلاق چې نو غصه یې کنه د مینې نه څوک طلاقونه چې دا بیهوده فتوی د صحابه او مخالفتونه سواد طلاق مغورز یو وهابی فتور کړی دا چې 3 طلاق باندې چا خزه طلاق کړ زی ذمہوارم په آخرت کې بیګا ترې کور طلاق شي طلاق ختم دومره جرأت د الله تعالی دی عظیم عدالت کې دومره جرأت کول بیا فتوا سے پیش کی ابو داود شریف کې د عبد الله ابن عباس سے فتوا پیش کی نو انصافدار استا پنس کو هذا موقوف لا حجت فی الموقوفات استا پنس کو موقوف دلیل نه دی نو څنګه اوس په ذمہواری نه او ابو داود شریف په دغه پاڼه کې 3 ځای عبد الله ابن عباس سے فتور کې چې دا مغلظه ده یو شخص ورته راځي او ورته وایي داسې کار شوی دی زمانه سبا کېږي او غوسه کېږي وی چې کار در نوران شو ښځه مغلظه شي ما ته منډې راوهئ زه اوس پکې څه چلو کوم ما سره لار نشته دی نو د دې پاڼې د ابو داود د ابن عباس دغه فتوا ولې نه پیش کړې ورته